ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ورباد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یاد ځای ښوونځی دی، یاد ځای په چیراګام، مشهور په توره هوره. زما افغان بچي، زما ګلالي افغانان پوهه او علم کوي، تعلیم کوي. نن څرنګې راغلي تور سرې خویندې او څرنګې کوچني ګلالي ورونه، راځئ چې دی په کومه سي انګړ او په کومه سي ځای کې درس وایي دا له تاسو سره شریکوم. ځینې خوشحال ځینې په غم مې کړې سر ستړي مه شئ. ماشاءالله ته ودرېږه بچی، ته ودرېږه څادر دې صحیح که. آفرین. دا زما افغان بچي دي، تاسو ته به ښکاري په ځمکه خاورو کې ناست دي، کتابونه ورسره دي او خپل تعلیم او خپل علم کوي. دا چپله راکړه بچی. خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکي څوم صنف کې بچی؟ دریم کې. ماشاءالله. اسلام څو بنا دي؟ ماشاءالله. دلته راځي؟ څه مشکل لري په دې ښوونځي کې؟ دلته مونږ دارې نه لرو او چې باران شي مونږ ځو مکتب چوټي شي ځو کورو ته چت نه لرو په خړو خاورو کښېنو. په خړو خاورو کښېنئ. زما افغان بچي د تعلیم سره شوق شته خو بیچاره وسه نه لري. دې کې اکثره داسې کورونه دي چې وځپېدلل، جنګ وځپل. کېنه بچی کېنه. غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې سمسور ستړي مه شئ. ماشاءالله. په سر کې ډېر مې یادي. ودرېږه بچی ته ودرېږه. ستړي مه شئ. څنګه یې؟ نوم دې چیرې بچی؟ امینه. څوم صنف کې؟ څلورم کې. اسلام څو بنا دي؟ پنځه. چا پیدا کړي؟ الله. دې ښوونځي کې تاسو څه مشکل لري بچی؟ مونږ خړو خاورو کې کښېنو، تختې نه لرو، قلم نه لرو، کتابچه نه لرو، کتاب نه لرو. او د تعلیم سره شوق شته؟ ایوه. کېنه کېنه بچی کېنه کېنه کېنه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي. ماشاءالله. اواز یې انعکاس کوي، انعکاس. دا به انشاءالله ډاکټرانې جوړېږي، معلمانې به جوړېږي او خپل د ولس کړېدلي ته به خدمت. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي
لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه. ستا نوم چیرې بچی؟ سما. ماشاءالله. دا څونه وخت کېږي دا تکلیف کې دی بچی؟ ما شاګرد دی. څونه وخت شو دا تکلیف دی؟ دا څونه وخت کېږي دا تکلیف دی؟ پیدایشي همداسې؟ صحیح ده. سما بچی درس وایه. صحیح ده. ځه کېنه وړاندې شه. مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولاد. ته ودرېږه، ستړی مه شه بچی، ته ودرېږه، ودرېږه شي. خپل پردي ټکي په ټکي ګوره، تاړه معلوم کړل خپل پردي ټکي په ټکي ګوره. ځینې خوشحال ځینې دلته څرنګه تاسو وکتل چې زما یو خور او زما یو ګلالی ورور دواړه ډسیبل دي او د تعلیم سره شوق شته. راځي دا بوټ راکړه بچی. دا زما د افغان بچو حال دی. بادي نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. دا زمونږ د افغانانو ژوند دی. د دې غربت تاسو سره خبرې کوي. خپرې ولې خپه دي؟ معذوره یې همداسې پیدایشي. ستا نوم څه دی؟ څه مشکل لرې په دې مکتب کې بچی؟ په دې مکتب کې څه مشکل لرې بچی؟ څه؟ ښه مکتب کې سترنجۍ نه لرئ؟ سترنجۍ نه لرئ؟ سترنجۍ درته واړمه. یو غاړه راکړه. راځه نو یو غاړه راکړه ماته. راځي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد. قدرمنو هیوادوالو، زمونږ کوچني او ګلالي ماشومانو د خوله نه تاسو خبرې واورېدلې. راځئ دوستانو، افغانستان را جوړ کو، افغانستان په تعلیم باندې سنبال کو. یوازې کوی شو چې افغانستان څرنګه آباد کو. هغه کوچنیان او ګلالي ماشومان تعلیم ته واسو. راتلونکي دی خپل کورنۍ خپل ټولنې ته خدمت وکړي. انشاءالله دوی چې څه مشکل لري تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. د الله په حکم سره دا ورته شروع کوو، دا ځمکه ورته جوړو، فرش تختې هر څه به ورته راوړو، خو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی. تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی. لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه. تاړه معلوم کړل خپل پردي ټکي په ټکي ګوره. تاړه معلوم کړل خپل پردي ټکي په ټکي ګوره. ځینې خوشحال ځینې په غم مې کړي سلګۍ ژوندونه. ډېر مې
وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه په کار مې نه دی د خانانو د خانۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہ د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه سمسور دې غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې سمسور دې غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې ډېر مې یادېږي د شپون کې او د شپېلۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تا کې سکون تا کې آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره تارا معلوم کړه خپل پردي ټکي په ټکي ګوره ځینې خوشحال ځینې په غم مې کړي سلګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله الحمدلله نن یو ځل بیا فقیر آقا مشهور په توره زمونږ ګلالي او کمکي ماشومان ارمان یو چې په خاورو کې نو سترنجۍ نه لرو تخته نه لرو بکسه نه لرو د الله په مرسته باندې دا هم سر ته ورسېږو راځئ افغانستان را جوړ او په تعلیم باندې دا وه د نن ورځې خپرونه
تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت الله پاک ژوندونه سمسور دی غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې سمسور دی غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې ډېر مې یادېږي د شپون کې او د شپېلۍ ژوندونه